اسمانونه طالبان ودي خو د نن عصر علما وی لمر څه د طالبانو لمر نه سیاري تاویږي دا سیاري طالبانو ورځ تر بلې نه په ډېرېدو دي نو دلته خو قرآن کې بعضې اکثره علما وی د نن عصر وی و اسمانونه دا و سیاري دي خو دلته خو طالبانو علماو چې کشف کړي دي سیاري ډېرې دي طالبانو هغه سیاري طالبانو عطارد ده زهره ده ارده ده مریخ ده مشتری ده زحل ده اورانوس ده نیپتون ده اته سولې طالبانو نو په ډېرېدلو باندې دي ورځ تر بلې نه نور هم را پیدا دا خو د ده په زمانه کې اوس زمانه کې طالبانو د طنطاوي ځکه دی خو هم یو ډېر وخت کېږي چې تېر سوی نورې را پیدا سوي دي هغه د علما د علم هغه نوي را پیدا کوي نو دی اوس څه وایي طالبانو دی وایي امام رازي دا جواب کړی امام رازي رحمه الله وایي ګورئ که اسمانونه دغه سیاري سي بیا ودانې نه دي که ته وایي قرآن ووایي نو مفهوم د عدد طالبانو هغه حجت و دلیل نه ده ګوره څومره علمي ما تاسو ته بل اوس په مفهوم یوه خبره وکړه لکه نه مفهوم مخالف و موافق مفهوم د عدد طالبانو هغه حجت نه ده مفهوم مخالف د اوس الله وایي و اسمانونه دا معنا نه چې دینه زیات نه دي زیات هم کېدلی شي طالبانو دا جواب امام رازي هم کړی طالبانو دا دلته روح الماني هم کړی طالبانو او دا علامه طنطاوي هم کړی ده خبر باندې پوه شولئ نو که اسمانونه عبارت له د سیارو نه سي چې لمر نه تاویږي دا طالبانو دا معنی نه چې و قرآن کې ذکر دي دا مفهوم د عدد مفهوم طالبانو مفهوم مخالف هغه حجت نه ده کېدلی شي چې له دې نه څوک هم سي ډېر هم سي دا په اصول فقه کې تاسې وګورئ طالبانو بیا تاسو ته معلومات کېږي بل د الله د عجیب نظام ته ګوره طالبانو اوس طالبانو دوی داسې وایي ساینسدانان مځکه وایي لمر دا مرکز د منګ د لمریزې دنیا ده د ټولې دنیا نه لمر مرکز ده سیارې له لمر نه تاویږي د سیارو نه سپوږمیګانې تاویږي اوس طالبانو مځکه د منګ مځکه چې داسې له دې جنه حرکت شروع کړي بیرته چې د غجې ته راځي یو کال وتلی 300 اما طالبانو تاسې د نورو سیارو هغه ته هم لږ لنډ هغه وکوي عطارد څه د طالبانو په 28 ورځو کې د منګ د ورځو په 28 ورځو کې دی خپل هغه دوره پوره کوي زهره یې په 226 ورځو کې مریخ یې په 321 ورځو کې د منګ یعنې دوی کال له منګ نه لږ د طالبانو مځکه طالبانو خو دا دې معلوم درته مشتری په 11 کلونو کې مشتری چې له دې نه حرکت شروع کړي بیرته چې دې ته راځي په 11 کلو کې نو د هغوی پسرلی د هغوی وړی د هغوی زمی د موږ نه ډېر د موږ څلور میاشتې 3 میاشتې 11 کاله د موږ 11 کاله د هغه یو کال ده د چا د زحل د موږ یو کال د موږ 29 کاله د مشتری یو کال ده 29 کاله چې وځي د هغه یو کال یې لا پوره سي دغه محوري د هغه انتقالي دوره پوره کوي او د اورانوس 48 کاله د نیپتون 168 کاله 168 کاله چې د موږ وځي اورانوس ته نیپتون بیا نیپتون بیا یو کال یې پوره سي نو پسرلی به یې څو میاشتې وړی به زه پوهېږم چې سرونه هم دومره وپړسېدل ته وایې چې دا موږ څه کوو داسې مه وایه طالب جانه که دا پسرلی افغانستان کې دایمي سي که دا زمی دایمي سي که دا وړی دایمي سي که دا منی دایمي سي پوهېږئ چې څه خطرات منځته راځي نو هلته طالبانو 168 کال د موږ 168 کاله د هغه یو کال ده نو پسرلی به یې څومره اوږدي نو پسرلی چې کله په سړي ډېر اوږد سي بیا سړی مریضېږي وړی چې دومره اوږد سي طالبانو که نه نو خو مثلا 50 کاله خو به یې څوک وي 40 کاله د هغوی پسرلی سي خو پسرلي کې مې سړي زړه بیا په تنګ سي که نه 40 کاله پسرلی سي 40 کاله زمی سي 40 کاله وړی سي ښه د لرګي خو ټول ختمېږي زه به سوځوي خلک شي حکمتونو باندې فکر وکړي دا خبرې د دې دپاره 40 کاله چې زمی سي طالبان اوس دومره لږ زمی ده که نه خلکو شیان چې راټول کړي هغه څوک دي اوس 40 کاله چې طالبانو هلته زمی سي خوري به خلک شي خو هغه میوې شیان هغه دانې مانې خو ټولې ختمې سولې وخوړل سولې خوري به شی ستي
الله هسې نه ده کړی لکه په نیپتون یا په اورانوس کې چې کړی یا په نورو سیارو کې. انسانان چې په دغه سیاره کې اوسېږي طالبانو زر زرې راولي. 3 میاشتې زمی وي طالبان هلته چې په هغه وړي په پسرلي کې کوم شیان راجمع کړي دلته یې وخوري بېرته چې بیا هغه کېږي ته بېرته پسرلی پرې راولي. دومره که 40 کاله اوس طالبانو هغه وایي زمی وایي شال خو ذاتي خلک مړه کېدل ژوند نسي کېدلی. د ژوند دپاره دا سیاره مختاره ګرځولې. بیخي ډېرې خبرې دي طالبانو. زه پوهېږم چې در باندې ناوخته ده خو یوه خبر بله مو واورئ. لمر څه د طالبانو د لمر دا شعاوي و نور چې مځکې ته که نه الله دلته قرآن کې وایي ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات. طالبانو د لمر نور څه ده؟ د لمر نور 8 دقو او 18 ثانیو کې مځکې په ټوله دنیا کې طالبانو تیز شی څه ده؟ نه خیال. انسان خیال په ټوله دنیا کې تیز شی ده. علامه موسی خان بازی رحمه الله په هیئة الکبرا کې وایي تر ټولو نه تیز شی څوک ده؟ بیا څه شی ده؟ نور. طالبان بیا ورځ په اټوم درته بحث کوم. تاسې خو داسې فکر کوئ چې د اټوم دومره غټ توغندی دی لکه دا کلی غوندې په کلي راسې ولګېږي زتي ړنګول کوي. نه طالبانو دا نور راجمع کېږي. بیا درته په دې بحث کوم طالبانو څنګه نور راجمع کېږي بیا څنګه کېږي بیا په دې خبره به انشاءالله سره کوو. چېرته په خبرو خو مې پوه شولی که نه. وخلق لكم ما في الارض جميعا. بس طالبانو تفسیرونو والا تنا دغې مسلې ته لګېدلي دي چې اصل په اشیاو کې اباحت ده. وخلق لكم ما في الارض جميعا تنا د احکامو باندې متوجه دي. ټول تفسیرونه تنبه دي ورته تنبه دي. دا اصل په اشیاو کې حضر ده که اصل په اشیاو کې روح الماني پاڼې په دې باندې لګولي دي. طالبانو بحث کوي خبر باندې پوه شوئ. اما علما وایي چې قرآن الله را لېږلی ده د بشریت دپاره کتاب ده د ټولو علومو کتاب ده چې د ټولو علومو کتاب سو. طالبانو وخلق لكم ما في الارض جميعا ټول شیان تر ورځ د قیامته چې څومره اختراعات کېږي ټول مې درته په مځکه کې پیدا کړي. ته وایې موږ یې ولې نه وینو خو بالقوه دي که نه پیل ته خو یې ته راوباسه. دا کامره چې طالبانو نن جوړه ده چې د موږ او تاسو ویډیو عکسونه کوي دا موبایلونه چې ثبتونه کوي دا ټول په مځکه کې ول که نه نن نه 1500 کاله مخکې دا و ټوله خاور او تیږې ډبرې ولې طالبانو بالقوه وه که نه. انسانان راجګ سول طالبانو پیل ته راویستل اوس دلته ولاړ دي موږ ته څو که نه. خلق لكم ما في الارض جميعا. روح الماني بیا هماغه خبر کوي چې اسمانونه ودي طالبانو. دی وی طالبانو نه له دې نه زیات هم کیدی سي ان مفهوم العدد ليس بحجه. یعنې اسمانونه طالبانو له 9 زیاتېدلی سي که مراد د سیارې تر نه مقصد چې روح الماني په دې باندې بحث کړی. داسې نه چې بیا څوک درته وایي چې کاپیران سوي. ځکه دلته خو دا خبره چې که اوس وایي اسمانونه که سیارې تر مقصود سي 10 دي 12 دي 11 دي 10 چپ څه کافر سولې قرآن وي ودانې دي نو مفهوم د عدد حجت نه ده طالبانو که نه. واخر الدعوانا الحمد لله رب العالمین. الله پاکه